سرک زندگی. دروغجن خاوند، ریښتینې کیسه، مینه او درنښت. ګرانو اوریدونکو، هیله لرمه چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل دوستانو او ملګرو سره یې هم شریک کړئ. له دې کانال څخه ریښتینې کیسې په پښتو او دري ژبه خپریږي. نننۍ کیسه زموږ د یو افغان خورکۍ د ژوند کیسه ده، چې د دروغجن خاوند د دروغو څخه په څومره مشکلاتونو اخته کیږي. دا خور داسې لیکي: سلام، زما مستعار نوم نادیه ده. زه 5 خویندې لرم او 4 وروڼه مې دي. کله چې زموږ په وطن کې جنګ وشو، موږ مجبور شو پاکستان ته مهاجرت وکړو. لاړو کراچي ښار کې ډیره شو او نوی ژوند مو پیل کړل. یوه خور مې چې زما څخه مشره وه، هغه نامزاده وه او نامزاد یې وطن کې و. 2 کاله وروسته هغوی هم کراچي ته راغی او زما د خور واده یې وکړه. وروسته له واده څخه هغو هم زموږ په اولۍ کې پاتې شو، بیرته وطن ته لاړ نه. زما د خور خسر و چې په کور کې زړه تنګېده، هره ورځ به بیرون تله. زموږ په منطقه کې افغانان ډیر وو او یو افغان دوکان درلوده. زما د خور خسر په هغه دوکان کې ورځ تر بیګا به کېناسته او کیسې به یې کوو. یو ورځ چې زما د خور خسر کور ته راغی، زما مور ته یې ویل: خورې، ما نادیه ته یو خاصګار پیدا کړی چې سړی ډیر پیسه دار ده، دوبۍ کې ژوند کوي، شرکتونه هم لري. اوس خپل 11 کلن زوی د درمل لپاره کراچي ته راوستی. مور مې ورته ویل چې زوی لري، ښځه به هم لري. زما د خور خسر ویل: او ښځه لري، خو ښځه یې مور او پلار یې په خپل خوښه ورته کړی. اوس دغه غواړي په خپل خوښه بل واده وکړي او دغه واده دوبۍ ته بیایي. مور مې چې د پیسې نوم یې واورېده، ډیره خوشحاله شوه او ویله: سبا دا سړي ته ووایه چې زموږ کره راشي تر څو موږ ووینو. زما د خور خسر لاړه او سړي ته یې ویل. سړی سبا ته راغی. کله چې راغی، له ډیر پنډو سره د وچې میوې او تازه میوې کریتونه یې هم راوړی و او زما هر خور او ورور ته ډیرې پیسې ورکړل. مور مې چې دا پیسې ولیده، ما ته یې ویل: نادیه، تا همدغه سړي ته ورکوم. ما ورته ویل: مورې، دغه خو ښځه لري. مور مې راته وکړه: ای بې عقله نجلۍ، بنه خو تا نه خوري. سړی داسې خراباتي سړی ده، ګوره څومره پیسې مصرف کوي. ستا هر خور ته 1000-2000 کلدارې ورکړي. زه یې دې سړي ته ورکړم او زما واده وشو. کله مې چې واده وشو، خاوند مې راته ویل: له پاکستان څخه نشم کولی تا دوبۍ ته بوزم، ته باید کابل ته را سره لاړه شي. لاړو کابل ته. کابل کې 1 هفته په یو هوټل کې پاتې شو او راته یې ویل: کابل کې مشکل پیدا شوی، مزار ته ځو. له مزار څخه پرواز کوو دوبۍ ته. لاړو مزار ته. کله چې مزار ته لاړم، زه یې خپل د مشرې ښځې کره بوتلم.
ما مشره ښځه یې ولیده، 14 اولادونه یې درلوده، پیغلې لورانې وې. هلته 2 هفتې پاتې شومه. خاوند به مې هره ورځ ویل نن په سبا کې کار کېږي، دوبۍ ته ځو. 2 هفتې وروسته زما خاوند غیب شو، کور ته رانغی. ورځې وروسته یې راته زنګ ووهه او ویل ستا په کارونو کې مشکل پیدا سوی و، زه دوبۍ ته راغلی یم. کله چې هغه مشکلات حل کم بیرته وطن ته درځم او تا ځان سره راولمه. په همدغه دروغو کې 1 کال تیر شو او په دې 1 کال کې ما کره یو زوی هم پیدا شو. 1 کال وروسته خاوند مې راغی. کله چې خاوند مې راغی ما ورته خپل د ژوند ستونزې ټول ویل چې دلته زما ګزاره نه کېږي. ښځه دې ما سره جنګونه کوي او لورانې دې بلې خواته. ما ته ویل ته ګزاره کوه، یو څو ورځې نور هم حوصله وکړه. خاوند مې 2 میاشتې په مزار کې پاتې شو او لاړ بیا دوبۍ ته. کله چې دوبۍ ته لاړ 2 کاله رانغی. په دې 2 کاله کې موږ ته د کور مصرف لیږل او ټولې پیسې زما بنه اخیسته. په کور کې مصرف اخیسته او ما ته په جیره ډوډۍ راکول. 2 کاله چې تیر سو زما د خاوند تماس موږ سره قطع سو. نور یې زنګ ونه وهه. هر چا نن چې پوښتنه کوو هر څوک هر خبره کول. یو ویل چې ټکر کړی مړ شوی ده او بل به ویل چې کوم عربي په موټر وهلی اوس زندان کې ده. خو کله چې خاوند مې ورک شو او نور کور ته پیسې نه لیږه زما بن جګه سوه او زه یې له کور څخه وایستلمه. ما ته یې ویل اوس خو خاوند دې پیسې هم نه لیږي. زه خپله حیران پاتې یم چې خپل ماشومانو ته څه شي ورکم، ته هم راته ناسته یې. ما خپل ورور ته زنګ ووهه، ورور مې راپسې راغی او زه ورور سره مې کابل ته راغلمه. یو څو ورځې خپل وریندار کره ومه. څو وخته وروسته وریندار مې ډېر پیشاني ترشي کوه او زما اولادونه یې وهل او راته یې ویل تر کله ته کور کې ناسته یې او په تیاره خورې، ځه ځان ته کار پیدا که او یا بل میړه وکه، تر کله کښېنې. زموږ یوه همسایه وه، هغه چې د ما دا بدې ورځې ولیده خپل خاوند ته ویلی و. د هغه خاوند په یو دفتر کې کار کوه. هغه ښځه یو ورځ راغله او ما ته یې ویل خورې زما خاوند تا ته یو کار پیدا کړی، اشپزي دې زده ده؟ ما ورته ویل هو زده مې ده. هغه راته وکړه چې زما د خاوند په دفتر کې یو اشپز ته ضرورت لري، هغه غواړي تا شامله کړي. زه هم په ډېر خوشحالۍ لاړمه. هغه دفتر کې زه شامله سوم. اشپزي مې کول. هر یو زما څخه سوالونه کوو چې ستا خاوند چیرې ده چې ته کار کوې. ما به خپل د ژوند کیسې ورته کول. یو ورځ د دفتر مشر یا رئیس راته راغی او ویل نادیا زه سبا شپې لپاره میلمانه لرم، ته باید هغوی ته پخلی وکړې. کله چې پخلی او کار دې خلاص شو زه بیا یو کس ته وایم چې تا ورسوي. ما ویل سمه ده. سبا شپې لپاره ما ډېر تیاری ونیو. کله چې میلمانه ته مې ډوډۍ ورکړه رئیس ته مې ویل رئیس صاحب اوس کار خلاص شو، غواړم خپل کور ته لاړه شمه. رئیس راته یو بوتل کې چې انرژي و رایې کړه او ویل
دغه وڅکه چې هوا ډېره ګرمه ده. هغه ما وڅکه. کله چې هغه ما وڅکه زما سر په ګرځېدو شو. نوره پویه نه شومه. کله چې سترګې مې وغړوه ګورم چې لوڅه په کوچ باندې پرته یمه او رئیس زما خوا کې ناسته. ما ورته ویل تا ولې داسې کار راسره وکړه؟ رئیس راته ویل ستا خاوند نشته او زما ښځه دلته نشته. په دې کې څه خبر ده؟ زه لاړمه کور ته. 2 ورځې دفتر ته لاړمه نه. 2 ورځې وروسته چې لاړمه رئیس بیا راته راغی او ویل ته زما کور ته لاړه شه، نن شپه زما میلمانه دي، هغوی ته پخلی وکړه. ما رئیس ته ویل نور زه ستا کور ته نه ځمه. که دې له زور څخه ما سره کار واخیسته زه ټولو ته وایم چې ته څه رقم انسان یې. رئیس ما ته خپل موبایل ښکاره کړ او راته یې ویل ته به خامخا ځې. ستا لوڅه ویډیو راسره ده. که ته لاړې نه زه دغه ویډیو په سوشل میډیا کې اچوم تر څو ټول خلک ستا ویډیو وګوري. وروسته له هغه زه مجبوره شوم هر ځلې چې رئیس زه به یې خپل کور ته لېږلمه د پخلي لپاره زه تلمه او رئیس خپل ملګري او انډیوالان یې راوسته او ما سره به یې سکس کول. زه ډارېدلمه چې زما ورونه او زما کورنۍ خبر نشي. تر هغه وخته ما دا کار کوو چې طالبان کابل ته راغی. کله چې طالبان راغی هغه بې عزت رئیس وتښتېده او لاړ. اوس هم ډېر سوچ او فکر کوم چې هغه رئیس به چیرې او زما هغه ویډیو په سوشل میډیا کې وانچوي. له ډېر سوچ څخه نږدې ده لیونۍ سمه. دغه و زما د ژوند کیسه. هیله لرم تاسې تر اخره اورېدلی یې. ګرانو اوریدونکو دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو او دوستانو سره یې هم شریک کړئ. تر بل داستان تاسې په پاک او مهربان رب سپارم. الله مو مل شه.